بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمته قال باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان د وفات د نبی علیہ السلام کې دی باب کې د نبی علیہ السلام وفات بیانوي نو سند سره حدیث راوړي وي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال انبأنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة قال عكرمة فرمای قال العباس رضوان الله عليه عباس رضی الله عنه لأعلمن خامخ زدر خپويګم ما بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا چې څومره د باقی پاتې کېدل د نبی علیہ السلام په منګ کې فقال نبی فرمایلی یا رسول الله انی اراهم یا بعض نسخو کې را دي انی رأيتهم وَإِذِينَمْ دِي خَلْقُ لَرَقَدْ آذُوكَ چه تالی تکلیف درک و آذاک غباروهم او تالی دیو گردونو تکلیف درک فَلَوِ اتَّخَذْتَ عَرِيشًا کتا زان لا یو کوٹنی ولی وی عریش یو چپر یو چوپال چه سڑے پاگی کی سوری تناستی تکلمهم منه خلق سر بدی داغین خبری کوله مثلا تبا یو کوٹا کی بنوی دی خلقو بتا تابانی بدشی نرا گونده دلی چې دا ټول د نرا توشوی او بستی پازاب کړي وقال نبی علیہ السلام لا ازال بین اظهرهم ذبح همیشهما د دې ترمنځ لا ازال دا قاعده د لا په معنا د نفي سره د لا کې نفي ده او ازال یزيل په معنا د نفي سره او نفي چې په نفي داخله شي دا قاعده ده او نفي النفي اثبات نفی چې په نفی داخله شي اثبات پیدا کوي نو ځکه موږ معنا دا کوو چې لا ازالو نبی رسول الله زبا مشیم بین اظهرهم د دیو ترمنځ یتعون عقبی دیو په پیمال کوي زما پوندي عقب دی مؤخره القدم ته ویل کیږي دا رسته پوند نه و ینازعون ردائی دیو با زما صادر راکاږي حتا یکون الله ان ما سره به بحث کوي جګړه حتا یکون الله هو الذی یریحنی منهم تردی الله تعالی هغه به مالا د دین راحت را کوي فزبت زما وفات بشم قال دا فرمای عبد الله ابن عباس فعلم تو پوښم ان بقاءه فینا قلیل چې د رسول الله پاتې کېدل وسمن کې لګ دي بس لګ وخت دی چې نبی رسول الله زمونږ نه وفات شي دا روایت سندن ضعیف دی انقطاع پکې راغله ذکر دلته عکرمه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت نقل کوي تاسو وکتل سند کې عن عکرمه قال قال العباس او عکرمه چې دی هغه عباس را لاندې کړي نه دی عباس رضی الله نو په دې وجبانه منس کې کس غورځیدل دی نو روایت منقطع دی منقطع قسم د ضعیف حدیث دی مصنف نبی شیبه کې دا روایت راغله ده په سند د ابن علیه باندې دارنګ بازار راوړل د کشف الاستار کې په سند د سفیان ابن عیینه باندې هغه دواړو به د ایوب نه پام دې سند سره راوړل ده نو هغه کم سند چې په بازار کې راغله ده هغه صحیح دی ښا به مجموعه زوائد موږ سره پروت دي کوم داشته مصنف عبدالرزاق کې مشته خلاصه دا چې حدیث په دې سند سره ضعیف دی خو الته چې کوم سندونه دي نو هغه سره به دا صحیح دی وبه قال اخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزه عن الاوزاعي عن داود بن علي قال قيل وي داود بن علي وي قيل ويل يا رسول الله اذا الله پیغمبر الا نحجبك ساده د خلکو من پرده کی کوونه فقال نبی رسول الله نا دعوهم داخلك پر دی یتعون عقبی چې په مال کوي زما پوندي
واطؤ اعقابهم وزر دی پوندی په مال کوم معنا دا چې دې سره ګرځم را ګرځم او زی راځي زندگی ورسته روم حتا یریح نی الله منهم تر دې چې الله تعالی ما تر دې نه راحت راکړي تر دې چې الله ماته د دین راحت راکړي دې سندم معدل لیکا دې وجنه محقق د دارومی هغه وای د دارومی په غیر دا سند ما بل کمزې کې پیدا کړی دی حسین ابن سلیم اسد الدرادی هغه د دارومی باندې تحقیق کړی دی نو هغه وای چې په بل ځنه سره دا ما پیدا نه کم دی یو دارومی کې راغله دی خو په دې کې انقطاع ده دوه کسان منځ کې غورځېدل دي وبه قال اخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن انس بن ابي يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابو سعيد الخدري جو فرمای خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه نبی علیہ السلام موږ باندې وروته پاغه مرض کې چې پای کې وفات ونحن في المسجد موږ مسجد کې وعاصبا راسه بخرقه النبي علیہ السلام سر په کپڑا تړل حتى احوا نحو المنبر تر دې چې نبی علیہ السلام قصو ک منبر طرف ته یا مایل ش منبر طرف ته فاستو علی په منبر برابر شو وتبانو موږ مرپسیو وقال نبی علیہ السلام والذي نفسي بيده زما دې قسم په ذاتی چې زما رو دا پلاس کې دی انی لا انظر الى الحوض زګورم حوض کوثر ته من مقام هذا زما د دې جنبې د دې منبر نه حوض کوثر ثم قال بيول ان عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها بنده باندې خپل ځان یادای په دې بنده باندې الله دنیا ور پیش کړو د دنیا خایس فاختار الاخره وې د اخرت غره قال فرمای راوی فلم يفتن لها احد وې رسول الله په دې خبره باندې څوک هم پوی نشو غیر ابي بکر رضی الله عنه بغیر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فزرفت عيناه د نبی علیہ السلام د سترګونه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سترګونه وخی روان شو په جړاش فبكى ثم قال بيل ابوبکر صدیق رضی الله عنه بل نفديك بآبائنا وامهاتنا یا رسول الله مونږ ته نه قربانه او خپل پلاران او مین دي انفسنا او خپل زانونا او اموالنا مالونه یا رسول الله قال ويدا ثم حبط نبی علیہ السلام به کوش ویلا مال اختیار را کو دنیا غواړي که آخرت وای ما آخرت غواړم یعنی اشاره په دې خبره باندې څوک پوینو شو چې نبی علیہ السلام په دې کې اشاره دي ته چې زما مرګ نږدې دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوښا په جړاش یا رسول الله زمنګ مال زمنګ پلاران مین دي زانونه دې ته نه قرباني قال و ثم حبط نبی علیہ السلام را کو شو په ما قام علیه التسع په دې منبر باندې به تر قیامت و نه درې دا صحیح سند دی د حدیث کا دارمی کې مراغله ده مسند احمد کې ده بخاری مراوله ده او دارنګه امام ترمذی رحمه الله هم راوله ده سی ابن حبان کې مسند موصلی دی ټولو کې دا روایت راغله ده وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.